په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اروپا کې دی، نوموړي پریکړه کړې چې یو شمېر خپل ګالف میدانونه وګوري او خپله خوښه لوبه یا ګالف هم ترسره کړي. خو یوه څارندویه کمره داسې شیبه ثبت کړې چې د ټرمپ له ډلې یو کډي د لوبغاړي مرستندوی ښایي د لوبې له اصولو سرغړونه کړې وي. په دغه ویډیو کې چې له یوې ودانۍ اخیستل شوې، ښکاري چې ولسمشر ټرمپ د سکاټلینډ په ټرنبري ګالف میدان کې د فیروي چپ لور ته په ګالف موټر کې راڅرګندېږي. په داسې حال کې چې د مخې ته یوه شګیزه سیمه خنډیا بانکار راځي او چپ اړخ ته یې شنه واښه ښکاري. په همدې وخت کې دوه کڼډیان تېرېږي، له هغوی څخه یو ناڅاپه درېږي، لږ څه کوږ شي او یو توپ د ټرمپ مخې ته وغورځوي. ټرمپ د خپل ګالف له موټره ښکته کېږي، د ګالف یو لرګی یا کلب اخلي او د توپ خواته ورځي. داسې ښکاري چې هڅه کوي هغه ووهي. ویډیو له دې مخکې پرې کېږي چې وښیي نوموړي توپ وهلی که نه. یاده پیښه پر ټولنیزو رسنیو ژر خپره شوه او ګڼو کاروونکو 9 کلن ټرمپ په درغلۍ تورن کړ. د ګالف له ډګره بهر د ټرمپ دا سفر له پراخو نیوکو سره مل دی. د غزې په خاوره د اسرائیلي بریدونو د دوامداره ملاتړ په تړاو د نوموړي پر سیاستونو توندو غبرګونونو د لړۍ یوه څپه ده. د فلسطینیانو د نسل وژنې او غزهوالو باندې په قصدي توګه د لوږې او تندې تپل، د ډاکټرانو او روغتونونو ویجاړول هغه څه دي چې خلک یې د اسرائیل او د امریکا د منځني ختیځ د تګلارې په وړاندې پارولي دي. ټرمپ د جمعې په ماښام سکاټلینډ ته رسېدلی او له رسېدو سره یې سم خپل ټرنبرن ګالف میدان ته مخه کړې ده. د شنبې په ورځ زرګونه اعتراض کوونکي د سکاټلینډ په بېلابېلو ښارونو کې راټول شوي وو او د نوموړي د شتون پر وړاندې لاریونونه وکړل. د سکاټلینډ مشهورې ورځپاڼې نیشنل د ټرمپ د سفر لپاره دا سرلیک غوره کړی و. په جرم محکوم شوی امریکایي مجرم سکاټلینډ ته را روان دی. بي بي سي د ټرمپ په الوتکه نیوکه وکړه او ویل دا هغه الوتکه ده چې خلیجي شتمن هیواد ورکړي او د امریکا په ځای ټرمپ پکې خپل سوداګریز اعلانات لګولي. اشاره یې د امریکا په ځای د ټرمپ ټکي ته وه چې په الوتکه په غټو ټکو لیکل شوې ده. شنونکي د دې مطلب داسې اخلي چې ګویا ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ د خپل شخصي تجارت د پرمختیا لپاره په ناوړه توګه کاروي. ټاکل شوې چې ټرمپ به نن د سکاټلینډ له لومړي وزیر جان سوني او همداراز د بریټانیا د لومړي وزیر کیر سټارمر سره وګوري. تر اوسه ټرمپ د غزې د بشري ناورین په تړاو کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی، خو هغه د خپل سفر په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون له مشرې اورسولا فون ډر لاین سره لیدلي او د دواړو ترمنځ د سوداګریزو تعرفو په اړه هوکړه شوې ده. د هوکړې له مخې له اروپا څخه امریکا ته پر ټولو واردوونکو توکو 15 سلنه تعرفه لګول کېږي. دا هوکړه د ټرمپ له لوري د ګالف له لوبې وروسته لاسلیک شوې ده.